حسن بصری رحمه الله مشهور تابعی تیر شوی دوی د درس حلقه لګیدلې ده او یو کس رالی حسن بصری رحمت الله علیه ته د فقر شکایت وکړ چې ډیر غریبی ما فقیری ما بیروزګاری ما سامل راته وخی چې الله پاک می دا غریبی ختم کړي. حسن بصری رحمت الله علیه تو فرمایل استغفار وای. لږ وخت پس بل کس رالی او هغه شکایت وکړ چې ما واده شوی دی ډیر علاجونه مې وکړل خو زما اولاد نشته دي دا سامل راته وخی چې الله پاک مالا اولاد راکړي. حسن بصری رحمت الله علیه تو فرمایل استغفار کوه. بیا څو وخت پس دریم کس رالی او هغه دا درخواست وکړ چې باران نکي سوکړه د فصلونو اوچی زناور مړکی نو شامل راته وخی چې الله پاک د خیر او د رحمت باران وکړي. حسن بصری رحمت الله علیه تو فرمایل استغفار کوه. بیا څو وخت پس څلورم کس رالی او هغه دا شکایت وکړ چې زما باغونه دی وغه میوې نه نشي نو تاسو راته شامل وخی چې الله پاک زما دا باغونه دي چې دا میوې نشي او الله پاک زما د رزق کې برکت واچي. حسن بصری رحمت الله علیه تو فرمایل استغفار کوه. حاضرین مجلس کې یو کس تپوس کې حضرت سلور کسان رالل د هر یو کس مسله د بل نه جدا و. لومبي کس د غربت شکایت وکړ تاسو ته استغفار وخود. دویم کس د اولاد درخواست وکړ چې زما بچی نشته هغه ته هم استغفار وخود. او دریم کس باران غوښته سوکړه د فصلونو اوچیږي تاسو ته استغفار وخود. څلورم کس وی چې باغونه امې میوې نه کوي او اوچیږي هغوی ته هم استغفار وخود. په دې باندې پوی نشو. حسن بصری رحمت الله علیه ورته د سورۃ نوح د آیاتونو ولوستل. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار باندې دا ټول وادي الله کړی دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. په استغفار باندې لومبه د ګناهونو د معافی وعده ده. کم کس استغفار کوي د ګناهونو الله معاف کوي. حدیث کې راځي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوش قسمت انسان هغه دی چې د قیامت پر ورځ د عمل نامه د استغفار نه ډک د الله نه معافی غوښتي د الله نه بخنه غوښتي. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علی السلام به فرمایل چې کم کس د شپې ودکی او دغه نه مخکې استغفار وکي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا یو ځلوي د ټول ګناهونه الله معاف کړي اگر که د ګناهونه د سمندر د زګ برابر خو په دې باندې صغایر ګناهونه الله معاف کړي د کبیره ګناهونه به توبه وباسي او کپرا دې حق ور سره دي نو هغه حق به ادا کوي او کم د الله احکامات دي ارکان اسلام دي فرایض دي هغه به ادا کوي او نور دا واړه ګناهونه ورته الله پاک په دې استغفار په یو ځل ویلو باندې معاف کړي. نو په استغفار باندې د ګناهونو د معاف کېدو وعده ده. او بیا الله جل جلاله فرمای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. د دې استغفار په برکت به تاسو باندې الله پاک د اسمان نه په شیبو شیبو باران وکړي. نو د باران وعده په استغفار باندې ده. ويمددکم باموال او زبد په مالونو کې تاسو مدد وکم مال بدرک و بنین او بچی بدرکم بچو بارکه به تاسو مدد وکم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او تاسو له بزل باغونه درک او میوه بدرکم او نهرونه بدرکم. نو دا ټول وادي په استغفار باندې دي. نو کوم تم داسې مشکل راځي د خپل ګناهونو معافي غواړو نو استغفار کو باران سوال کو نو استغفار کو الله به د خیر او د رحمت بارانونه کوي. مال غواړو حلال رزق غواړو استغفار کثرت سره کو او دغه سي اولاد غواړو الله به اولادم د استغفار په برکت باندې راکړي. او باغونه غواړو یا زمیدار دا غواړي چې زما په فصل کې برکتي او الله پاک مال حلال رزق راکړي او د نقصان نه به بچ کړي. نو استغفار کثرت مونږ تاسو کو. استغفار سره به دا ټول مسلې حل کیږي او زموږ تاسو ضرورت او شرعي حاجات به الله پاک پوره کوي. او زما محترمو په استغفار باندې د حفاظت مواده ده. پیغمبر علی السلام وجود د ټول امت د پاره رحمت او حفاظت. قرآن کې الله جل جلاله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ای زما حبیب ته چې ترسو دنیا کې موجوده زب عذاب نه نازلوم زب عذاب نه درلېږم. اوس پیغمبر علی السلام چې د دنیا نه تشریف یوړ نو موږ سره استغفار دی. ترسو چې ستا امت توبه کوي استغفار کوي ایمان معافي غواړي نو دوی باندې بز عذاب نه نازلوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. د دې اهتمام کو کثرت سره دا وای د نیک عمل نه پس استغفار کو. پیغمبر اسلام به فرض منځو کو سلام به وګرځو درې ځل به استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د دې مقصود دا کسه کمی به شی معنی په عبادت کې شي چې راته الله غماف. نو موږ تاسو له ډېر استغفار پکار دي. پیغمبر علی السلام به فرمایي یا ایها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الیه كل يوم 100
100 مره. اے انسانانو الله ته توبه وباسئ، زه روزانه الله ته سلسل توبه وباسم، او تاسو استغفار کوئ، زه روزانه سلسل استغفار کوم. زما محترم پیغمبر علیه السلام هغه د ټولو پیغمبرانو سردار او امام دی او ګناه ته شوی نه ده، او بیا هم دومره استغفار زما محترم دا زموږ تاسو د پاره نمونه ده او زموږ تاسو د پاره عبرت دی. نو چې موږ تاسو استغفار کثرت سره ځان له معمول جوړ کو، روزانه کم از کم کډیر نشو ویلی سلسل استغفار خامخا وي. الله دې د عمل کولو توفیق